Assalamu alaikum dear friends, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahdat, an English teacher there. The English teacher of AZ, English and Pashto. Today is our A-34th lesson and we are going to start from our grammar part. ملګرو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن زموږ د اسانه انګلیسي په پښتو ژبه پروګرام څلور دېرشم لوست دی. په څلور دېرشم لوست کې لکه تل په څېره موږ لومړنۍ برخه ګرامر لرو. په ګرامر کې موږ د یو څو ایکسپریشنز څخه بحث کوو چې دغه موږ په انګلیسي ګرامر کې لرو او له هغه نه مثلا موږ استفاده کوو. یعنې دغه ایکسپریشنز او هغه اصطلاحات دي کوم چې موږ ډېر زیات کاروو او موږ زموږ په ډېر زیات په کار راځي. له هغوی د جملې نه یو کین دی، یو هاو مینی دی، یو هاو مچ دی. په تېرو درسونو کې موږ د سنټنس څخه بحث وکړو، نیګیټیو سنټنس، انټراګیټیو سنټنس، پازیټیو سنټنس، همدارنګه نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس څخه بحث وکړو. راځو نن د دغه اصطلاحاتو نه بحث کوو. First, can is a modal auxiliary verb which shows ability. وایي can په خپله معنی د توانایي درلودل. څه معنی؟ توانایي درلودل یا توانېدل په یو څه باندې دغه څه ته وایي can ته وایي. مثلا موږ وایو چې I can go to school، زه کولی شم ښوونځي ته لاړ شم. دغه can په معنا دا ده چې کولی شم، کولی شي، کولی شي، کولی شو. همدغه کولو ته وایي چې یو څوک دغه توانایي لري تر څو یو کار وکړي. په تعریف کې داسې وایي چې can is a modal auxiliary verb. وایي can چې دا یو نمونه‌یي کومکي فعل دی. په دغه وروسته راشي چې نمونه‌یي کومکي فعل څه ته وایي، اصلي کومکي فعل څه ته وایي، دغه باندې موږ وروسته بحث وکړو. نمونه‌یي کومکي فعل دی which shows ability، کوم چې موږ ته قابلیت څرګندوي. یعنی دا راته څرګندوي چې یو څوک یو کار کولی شي که یو کار نشي کولی. مثلا موږ فار ایگزامپل موږ وایو چې I can go to school. I can go to school. کو ګوري I go to school معنی زه ښوونځي ته ځم. زه ښوونځي ته ځم. دغه can کته نه لرې کوي. I go to school معنی ده زه ښوونځي ته ځم. دلته یو توانایي مثلا نه ده ښودل شوې چې کولی شم که نشم کولی، مګر ځم، داسې وایم چې ځم. او که ووایي چې I can go to school معنی زه کولی شم چې ښوونځي ته لاړ شم، نو دغه کن د کولی شم کلمه چې راغله دغه د چا د وجې راغله؟ دغه کن د وجې نه راغله. نو موږ کولی شو چې دغه ووایو چې کن موږ ته د توانایي ښودل او یا نه ښودل راته څرګندوي. توانایي څرګندول لرل او یا نه لرل راته څرګندوي. مثلا که ووایم چې I can go to school، زه ښوونځي ته تللی شم ځکه دا توانایي لرم، زه کولی شم ښوونځي ته لاړ شم. او که ووایو چې I can not، نو دغه توانایي موږ نه څه شی وکړله؟ لرې کړه د not کلمې په یو ځای کېدلو سره. So simply we can say can is a modal auxiliary verb which is used to show ability، کوم چې د دې لپاره کارېږي تر څو قابلیت وښیي. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې can د دې لپاره کارېږي تر څو موږ ته په جمله کې څه شی وښیي؟ قابلیت وښیي. I go to school، زه ښوونځي ته ځم. I can go to school، زه کولی شم ښوونځي ته لاړ شم. how many معنی ده څومره. how many څه معنی ده؟ څومره. دا یو انټراګیټیو ایکسپریشن دی، یعنی د پوښتنې لپاره یو اصطلاح ده چې موږ یې کاروو. how many is used، وایي دغه how many کومه کلمه چې دا یا اصطلاح چې ده is used to ask about the number of countable noun. دا uncountable noun نه دی، it is countable noun. وایي دا دې لپاره کارېږي تر څو دغه د countable noun موږ ته نمبر وښیي. countable ګورې موږ دوه ډوله ناونونه لرو، اسمونه لرو، یو countable یو non countable یا uncountable. countable هغې ته وایي چې موږ یې شمېرلی شو. فار ایگزامپل مثلا دا مارکر دی، موږ وایو چې 1 مارکر، 2 مارکر and 3 مارکر، داسې حسابولی شو. مګر non countable به دې ته وایي مثلا اوبه شولې، we cannot say 1 water، 2 waters، 3 waters. دې ته uncountable یا non countable nouns وایي. خو دغه how many چې کوم دی دا د شمېر په اړه پوښتنه کوي. د څه شمېر په اړه پوښتنه کوي؟ د countable یو noun یعنې یو اسم دی، د هغې شمېر په اړه. مثلا د مارکرونو په اړه پوښتنه کوي، د موټرونو په اړه پوښتنه کوي، یا د برقونو په اړه پوښتنه کوي. د different kinds they must be countable. یعنی د اوبو په اړه پوښتنه نه کوي، د اوبو شمېر په اړه، د مالګې شمېر په اړه پوښتنه نه کوي، د هوا شمېر په اړه پوښتنه نه کوي، ځکه دا countable نه دي. هغه شیان چې countable دغه د شمېر په اړه پوښتنه کوي. نو په تعریف کې وایي how many is used to ask about the number of countable noun. وایي دا د دې لپاره کېږي تر څو دغه نمبر یعنې شمېر of countable noun د شمېرېدونکو اسمونو، یعنې د شمېرېدونکو اسمونو شمېر په اړه موږ نه څنګه کوي؟ پوښتنه کوي. مثلا موږ وایو how many students do you have، ته څومره زده کوونکي لري یا څو زده کوونکي لري، شمېر دی که نه. د دې په ځواب کې موږ ویلی شو چې 2 کیلوګرام، 2 کیلوګرام موږ ویلی شو، نشو ویلی. نو څنګه وایو؟ د دې په شمار کې د دې په ځواب کې موږ یو سپیسیفیک نمبر وایو، ځکه چې دغه سټوډنټ چې کوم دي دا 1 2 3 4 شمارل کېږي. نو دغې ته یو countable noun یو countable noun دغه پوښتنه د how many د نمبر په اړه شوې ده. نو نمبر موږ څنګه ځواب کوو؟ مثلا موږ وایو چې I have 3 students، زه 3 زده کوونکي لرم. څو زده کوونکي لرم؟ 3 زده کوونکي لرم. نو دغه
ایکسپریشن د دې لپاره کاریږي ترڅو هغه نمونه هغه شیان چې شمیرل کیږي د دغوی د شمیر په اړه پوښتنه وکړي د نمبر په اړه پوښتنه وکړي د مقدار اندازې په اړه پوښتنه وکړي. How many students do you have? څومره زده کوونکي لري؟ I have 3 students. زه 3 زده کوونکي لرم. راځو how much ته. how much هم دا یو پښتونکي اصطلاح ده چې دغه پوښتنه کوي. how much is used with how much د دې لپاره کاریږي to ask about ترڅو پوښتنه وکړي amount of uncountable nouns د uncountable یا نشمیریدونکو نومونو د مقدار په اړه موږ نه پوښتنه وکړي. څه په اړه پوښتنه وکړي؟ د مقدار په اړه. مثلا اوسه پورې موږ ویل چې how many students do you have؟ ته څومره زده کوونکي لري؟ خو دغه students چې وو دا داسې نومونه وو چې هغه شمیرل کېدل. مګر کله چې موږ د داسې نومونو په اړه پوښتنه کوو چې هغه نه شمیرل کېږي د هغه په اړه بیا موږ how many نه کارو. کومه کلمه کومه اصطلاح کارو؟ how much کارو. کله چې د هغوی د مقدار او اندازې په اړه څنګه کوو پوښتنه کوو. مثلا موږ وایو چې how much sugar did you buy؟ څومره بوره دې واخیستله. دلته بیا موږ دغه how much په جواب کې موږ داسې نشو ویلی چې 1 sugar 2 sugar 3 sugars. No, what do you have to use? We use the thing that we measure it on. داسې شیان کارو چې دغه موږ څنګه کولی شو مقدار یې اندازه کولی شو. مثلا موږ وایو I bought 2 kilogram. ما 2 کیلوګرامه واخیستله. مثلا 2 کیلوګرام 2 کیلوګرامه ما چې واخیستله بوره واخیستله. نو سمپلی وی کین سی how many how much. فرق سره دا دی چې دواړه د اندازې په اړه پوښتنه کوي. دا یې لکه شیر پوینټ دی مګر فرق یې سره دا دی چې how many دغه هغه nouns په اړه پوښتنه کوي which are countable which we can count. For example marker 1 marker 2 markers. So how many can ask for markers. But how much doesn't ask for the things that are countable. They ask the expression asks for the things that they can't be counted. For example word 1 word 2 word we cannot say. So we say 1 kilogram word 2 kilogram word 1 kilogram sugar 2 kilogram sugar. So simply there is the difference of these things. How old ترازو how old معنا ده د دې how many معنا ده هم څومره how much معنا ده هم څومره خو لکه په مفهوم باندې تاسو پوه شئ چې فرق یې سره څه دی. how old ترازو how old دا د عمر په اړه پوښتنه کوي د یو چا د سن په اړه پوښتنه کوي. دا هم یو اصطلاح ده. how old is used to ask about someone's age. د کله چې موږ غواړو د یو چا د عمر په اړه پوښتنه وکړو نو موږ څه کارو how old کارو. مثلا موږ وایو چې how old are you. ته څو کلن یې یعنې ته څومره عمر لري. د عمر په اړه یو پوښتنه شوه که نه شوه. د څه په واسطه وشوله د how old په واسطه وشوله. نو په انګلیسي ژبه کې د هرې پوښتنې لپاره specific words کارېږي specific expressions کارېږي. دغه how old موږ چېرته غواړو د یو چا د عمر په اړه پوښتنه وکړو مثلا وایو how old are you how old is he how old is she دغې په اړه پوښتنه کوو. بیا هغه ځواب داسې ورکوي چې I am 13 years old I am 15 years old I have 50 years. So you can answer the same question by different styles or different types. So thank you. It was our today's grammar part. We talked about can, how many, and how much, and how old. Can is we use can to ask about the ability. For example, we say that I can go to school. Going to school is my ability because we used the word can in the sentence that I can go to school. If you cannot go to school, you do not have the ability of going to school, then you cannot say that I can go to school. So the word can means that you afford and you have that ability to go to school. Second, we studied how many. How many is a question expression, interrogative expression. It is used to ask about the number of the countable nouns. For example, how many markers do you have? So markers is a countable noun, and we can count that. It asks about the number and amount of them. The last one, the how much is used to ask about the amount of the non-countable noun and uncountable noun. For example, how much sugar did you buy? How much water did you drink? Then you can ask different questions like that. And how old is another expression. The last expression that we discussed about, it is used to ask about the age of a person and the living years that a person has passed. Thank you. Let's go to another part. Coming to words, follow me. Idea, popular, all over the world, best, world, own, national, international, game, play, make,
make, score, score, score. Coming to its meaning, idea mana the nazariya. Idea څه mana nazariya. For example, you was asking from someone that what is your idea about this word? ستا نظریه د کار په اړه څنګه ده؟ I have a different idea. زه یو ډېر بدل نظریه لرم یا یو ډېر بدل نظر لرم. Popular mana da مشهور یا نامتو یو څوک ډېر مشهوري. For example, the popular stars of Pashto poetry are رحمان بابا. د رحمان بابا د پښتو شاعري شعر و شاعري چې دی یو مشهور ستوری دی. all over the world مانا په ټوله نړۍ کې څه معنا په ټوله نړۍ کې. For example, you have to search all over the world. ته باید په ټوله نړۍ کې پلټنه وکړي. For example, I have not seen anyone like you all over the world. ما په ټوله نړۍ کې ستا غوندې کس نه دی لیدلی. best معنا د غوره. ګورې ما مخکې په دې باندې بحث کړی و چې یو best دی، یو good دی، یو bad دی. لکه دا ټول د ښه په معنا دي ښه، مګر که best راشي لکه د ډېرو خلکو ترمنځ یو بحث کې مثلا he is the best student، لکه دا په ډېرو خلکو کې غوره دی. او که چېرته ګوډ راشي معنا یو کس نه ښه دی، لکه فقط ښه دی. او که بیټر راشي معنا د یو بل چا سره مقایسه کې ته په دې باندې بحث کې. ورلډ معنا د نړۍ، څه معنا ده؟ نړۍ. فار ایگزامپل لکه مخکې مثال کې څنګه بحث شو همداسې کېږي. فار ایگزامپل in all the world په ټوله نړۍ کې you will see different types of the people، مختلف خلک به وګوري. اون معنا د خپل هم معنا لري او لرلو ته هم وایي، لکه څنګه چې have دی که نه همداسې اون هم کارېږي. مثلا وایي this is my own car، دا زما خپل موټر دی. او یا که وایي I own a car، معنا زه یو موټر لرم. you own a bicycle، ته یو بایسیکل لري. national معنا د ملي، څه معنا ده؟ ملي. For example, these matches are national matches، دا ملي سیالۍ دي. international معنا د نړیوال یا بین المللي. For example, موږ وایو چې English language is an international language. ګورې international ویل کېږي، تاسو کولی شئ داسې پرننسیشن ښه غوندې وایو چې international. څنګه؟ international. game معنا د لوبه. For example, I play the chess game، زه دغه د شطرنج لوبه کوم. play معنا د کول یا لوبول. څه معنا؟ لوبول عموما د لوبو لپاره ګیمونو لپاره راځي. For example, I play chess، زه د شطرنج لوبه کوم. make معنا د جوړول، څه معنا ده؟ جوړول. For example, make your own plan، خپل پلان جوړ کړئ. یا for example, I will make something for you، زه به تا لپاره یو څه جوړ کړم. score معنا د امتیاز، څه معنا ده؟ امتیاز. زیاتره په عدد اوسي دغې ته سکور ویلی شي. سو آیډیا نظریه پاپولر مشهور آل اوور د ورلډ په ټوله نړۍ کې بیسټ غوره ورلډ نړۍ اون خپل یا لرل نیشنل ملي انټرنیشنل نړیوال ګیم لوبه پلی لوبول یا کول میک جوړول سکور معنا د امتیاز هغه چې په عدد سره اوسي. تھینک یو. لیټس گو اوور انادر پارت. Coming to sentences, follow me. Who is that gentleman? Who is that gentleman? That is my cousin. That is my cousin. Who is, what is his name? What is his name? His name is Maaz. His name is Maaz. What do you want to become in the future? What do you want to become in the future? I want to become a liar. I want to become a liar. Who is that gentleman? معنا د هغه ښه سړی څوک دی؟ جنټلمین داسې محترم سړي ته وایي، یا موږ ویلی شو چې هغه محترم څوک دی؟ Who is that gentleman؟ هغه محترم څوک دی؟ That is my cousin. هغه زما کاکا دی. That is my cousin څه معنا ده؟ هغه زما کاکا دی. What is his name؟ د هغه څه نوم دی یا د هغه نوم څه دی؟ His name is Maaz. د هغه نوم معاذ دی. What do you want to become in the future؟ ته په راتلونکي کې څه غواړې جوړ شي؟ I want to become a liar. زه غواړم یو حقوق دان شم.
یا قانون پوه شم. I want to be a lawyer. زه غواړم یو حقوقدان یا یو قانون پوه شم. So who is that gentleman؟ هغه محترم څوک دی؟ that is my cousin. هغه زما کاکا دی، کاکا زوی دی. cousin کاکا زوی ته ویلی شي، کاکا زوی دی، کاکا ته نه ویلی صحیح دی. که انکل راشي بیا کاکا ته وي. what is his name؟ دغه څه نوم دی؟ his name is معاذ. دغه نوم معاذ دی. what do you want to become in the future؟ ستر هغه څه غواړي راتلونکي کې جوړ شي؟ I want to become a lawyer in the future. زه غواړم په راتلونکي کې څه جوړ شم؟ یو قانون پوه جوړ شم یا یو حقوقدان جوړ شم. Thank you dear friends. It was our today A-34th lesson. Till I'm coming in another lesson recommending you to Allah. If there is any question, any suggestion, you can leave it in our comment box, or if you are our CVC students, let's discuss it there. Have good and happy times.